الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم مسلمانانو بیا هم د شریعت او ژوندون د ژوندۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې درنو عزتمندو مسلمانانو د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم درته. خوښ په دې یم چې بیا هم زه اصحاب الدین حلیمي په دې ژوندۍ خپرونه د شریعت او ژوندون کې ستاسو درانه چوپړ کې. عزتمندو مسلمانانو، زموږ او ستاسو د ژوندۍ خپرونې موضوع ده شکستگی، عاجزی، تواضع الله د رضا لپاره، او حرمت د تکبر لویۍ چې دا د الله خصوصیت او د الله صفت دی. درنو مسلمانانو، که چېرته تاسو دقت کړی وي، کوم مسلمان او بیداره انسان چې د الله د رضا لپاره په ټولنه کې آرام ژوند لري، آرام ده، یعنی هغه غرور تکبر لویي نه کوي او متواضع شکسته شخصیت وي، هغه طبعا د نورو مسلمانانو په زړونو کې ځای لري. د هغې علت دا وي درنو مسلمانانو، کله چې یو مؤمن تقواداره وي، دینداره وي، د بخاري حدیث دی، الله سبحانه وتعالی اعلان کوي فرښتو ته چې ای فرښتو فلاني سړي سره زما مینه ده، نو تاسو ورسره مینه وساتئ. جبریل ته وایي، جبریل علیه السلام ته وایي ای جبریل زما د فلاني شخص سره مینه ده، تاسو ورسره مینه وساتئ. حضرت جبریل علیه السلام ورسره مینه ساتي او بیا په اسمان کې اعلان کیږي نورو فرښتو ته چې د الله د فلاني لوی شخصیت سره د متواضع شکسته شخصیت سره مینه ده، تاسو ورسره مینه وساتئ. بالاخره دغه مینه لاندې دنیا ته راښکته کیږي. نو څوک چې متواضع شکسته عاجزه شخصیت وي او تکبر او غرور لوی نه کوي، کله ناکله په ژبه کې لوی، په خبرو کې داسې غټې غټې خبرې چې د د شان سره نه ښایي، کله په عمل کې لوی، داسې تیز برخورد، داسې غلط حرکت چې د ایمان سره د دیانت او تقوا سره نه ښایي، یا کله ناکله په عادتونو خصلتونو کې داسې تکبر او غرور چې د ایمان او عقیدې او اخلاقو سره نه ښایي. نو طبعا درنو مسلمانانو، د مینه د خلکو د زړونو نه بېوځي. که متواضع او شکسته او عاجزه شخصیت وي، د هغه په هکله الله اعلان کوي، د الله ورسره مینه وي، د فرښتو ورسره مینه وي، او د هغې په نتیجه کې بیا د خلکو په زړونو کې هم ځای پیدا کوي، د خلکو هم مینه او محبت ورسره پیدا کیږي. نو بهترین صفت د مؤمن دپاره د تواضع او عاجزۍ ښکلی صفت دی. د دې په هکله انشاءالله موږ ډېر آیاتونه او احادیث لرو، د خپرونې په اوږدو کې به سره شریکوو. تاسو منتظر نه پرېږدو، راځو اړیکې ته ګورو چې څوک دی او کوم ځای موږ سره اړیکه نیولې. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې بلې، السلام علیکم. مهرباني ورور. وعلیکم سلام. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام. مهرباني ورور. پوښتنه دا ده چې دا ځان دې راونه پېژانده، نوم دې څه، کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نوم مې اسمت الله د څه په اړه اړیکه نیولې. مهرباني. پوښتنه دا ده
غلطي او غلطي کوم. ښه نور همدومره بله عزتمنو مسلمانانو کله چې موږ سره اړیکه ساتئ په اوچت اواز به غږیږئ د تلویزیون غږ به ښکته کوئ د خپل غږ یا د موږ غږ تلویزیون طریقه بیا مه اورئ بیا اړیکه کې موږ سره چې موبایل له طریقه غږیږئ نو دې طریقه بیا تاسو غږ کړئ. عصمت الله ورور د سبز نه اړیکه وه د ورور پوښتنه دا وه په لمانځه کې وایي ډېر غلطېږم شکوک شبهات په لمانځه کې راځي. درنو مسلمانانو عموما په لمانځه کې د غلطي 3 علتونه دي. اول مهم علت دا دی چې د ورځې په اوږدو کې کاروبار او تشویشونه دغه مهم علت جوړېدی شي. دغه تشویشونو مشکلاتو د وجې نه بیا کله چې مؤمن په لمانځه باندې پیل کوي تکبیر تحریمه ولولي الله اکبر نور رابطه د الله سره کوي. شیطان نه غواړي چې دی په ارامه پرېږدي د رابطه د الله سره ټکنی کوي او مشکلات ورته خلق کوي. هغه فکرونه او سوچونه د ټولو معاملاتو هر څه په لمانځه کې درته راځي. دا یې مهم علت دی. او دویم علت دا جوړېدی شي چې اودس او نظافت او د لمانځه چې کوم شرایط دي شرایط د لمانځه په دې کې پوره دقت نه وي شوی نو ځکه شکوک و شبهات په لمانځه کې ډېر تر سترګو کېږي. او دریم علت هغه بیا د شیطان مداخله ده. مؤمن په هیڅ ډول نه پرېږدي چې په ارام ذهن او په پوره توجه سره الله سبحانه وتعالی ته خپله وفاداري وښیي. لار د حل څه ده؟ څه باید وکړو په داسې حالت کې که چېرته ګران ورور دغه شک و شبهه کله کله پیښېدله مونځ یې خلاص که په آخر کې دې فکر وکړو چې دا مونځ کې ما 4 رکعتو په ځای ما 3 رکعته کړي به شک تاته کله کله پیښېږي نو بیا به ته په یقیني باندې بنا وکړې بیا به پاسېږي مونځ به دې سره وکړي. یا په داخل د لمانځه کې شکي چې 2 رکعته مې کړي یا مې 3 رکعته کړي نو په یقین عمل کې که یقین دې معلوم نه وه نو په هغه یقیني شی به عمل کې. یقیني شی دا دی چې اقل باندې به عمل کې یعنی په دې نظر به چې ما 2 رکعته کړي 3 مې نه دي کړي نو 2 رکعته نور به ورسره یو ځای کې. او که چېرته دغه شک تا ته لکه په لمانځه کې سړي ته ډېر شک پېښېده په دغې اودس کې او دغسې په لمانځه کې بار بار درته شک پېښېده او په حتی په 2-3 لوټکو باندې ستا اودس نه کېده او شکي کېدلې بېرته راشي والا سر مسحه مې نه ده کړې بیا به روانې پښې مې صحیح نه دي انځلې بیا روانې نو داسې حالت کې عزتمنو مسلمانانو دا شیطان په تاسو باندې لار پیدا کړې ده. داسې حالت کې به تاسو قطعا شیطان ته جواب ورکوئ او په لمانځه به ودرېږئ لمانځه ته به ادامه ورکوئ نو که 1 وارې 2 وارې دا کار وکړه شیطان نور مایوسه کېږي بیا مداخله نشي کولی. یو دا د شرعي مسله وه او بل د حل لاره څه ده چې دې مشکل نه موږ خلاص شو. مخکې دې نه چې تاسو په لمانځه باندې پیل وکړئ اول به ټول د لمانځه شرایط خاص کر په اوداسه کې پوره دقت شوی وي او په دویم قدم کې مخکې د لمانځه نه به تاسو اعوذ بالله وایئ په پوره یقین سره په پوره توجه سره پناه الله ته یوسئ شیطان او موږ تاسو ته الله پناه راکړي. یا دا کلمات به ولولئ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دا کلمات به څو وارې ولولئ په لمانځه کې به شروع وکړئ. یا دا کلمات به لا حول ولا قوة الا بالله په لمانځه کې به شروع وکړئ انشاءالله نور به شیطان مداخله نشي کولی. بیا هم راځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة خیر شي د الله احسان دی. څوک او د کوم ځای؟ احسان کابل څخه درېږم. حیات الله مهرباني ورور. اورم د تلویزیون غږ مو ښکته کوئ من سره وغږئ مهرباني. حیات الله له کابل څخه درېږم. مهرباني ستاسو غږ راځي. پوښتنه وړاندې کړو. ولي صاحب پوښتنه مې دا ده که چې یو سیاست قرآن شریف نه وي نو کولی شي چې په خط باندې لاس ډېر کړي.
بله پوښتنه نشته؟ نه. مننه کوو د الله په امان. حیات الله ورور د کابل نه یې اړیکه وه. د ورور پوښتنه دا وه چې یو سیاسر قرآن نه یاد، یعنې مخې نه نشي لوستلی، قرآن کریم تلاوت نشي کولی، دا سیاسره کولی شي چې د قرآن کریم په کرښو باندې یا په سطرونو باندې لاس راوکاږي. ګران ورور، اول خو کوښښ باید دا وکړي چې قرآن کریم د مخې نه تلاوت کړی شي، ځکه قرآن د یو اسانه کتاب دی، دا دومره سخت نه دی. الفاظ د قرآن، حفظ د قرآن، معنا د قرآن، درسونه او عبرتونه اخیستل د قرآن نه، دا ډېر اسانه کار دی. الله په قرآن کې په سورې قمر کې بار بار وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر. موږ خو قرآن ډېر اسانه کړی دی، داسې څوک شته چې دې نه پند و نصیحت و عبرت واخلي؟ یعنې قرآن ولولئ، په الفاظو باندې، په معنا باندې ځان پوه کړئ، دې نه عبرت او درسونه واخلئ. دا ډېر اسانه کتاب دی. که چېرته یو څوک اوس داسې څه مثال دی چې نشي کولی قرآن ولولي، او یا ذهن یې بیخي ضعیفه دی، قرآن کریم تلاوت نشي کولی، نشي یادولی، نو که یو خور د پوره علاقمندي لري د قرآن کریم په کرښو باندې خپله لاس راکاږي په نیت د ثواب، او داسې کړی هماغه شرایط او آداب د تلاوت هغه ټول په ځای کوي او په کرښو باندې داسې لاس راکاږي، انشاءالله الله سبحانه وتعالی اجرونه او ثوابونه ورته ورکوي. خو آیا هغه اجرونه او ثوابونه چې تلاوت کوونکي ته ورکړل کېږي، هغه پوره اجرونه او ثوابونه دې ته نشي ورکړل کړی، ځکه دې اجرونه او ثوابونه په آیت حدیث کې نه دي راغلي. خو که څوک د الله دین سره علاقمندي لري، تا په تلاش کوي، جد و جهد کوي، طبعا الله سبحانه وتعالی د تا په تلاش و جد و جهد بې له اجر و ثواب نه پرېږدي. بیا هم راځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مې راولي؟ بله بله، السلام علیکم. ستاسو غږ راځي، خور پوښتنه وړاندې کړئ. مهرباني وکړئ. بله پوښتنه نشته؟ د خور پوښتنه دا وه چې که د یو چا خاوند وفات شوی وي، هماغه خاوند دې ته په خوب کې ورځي، یعنې خوب ګوري، مقصد د خور دا وایي احتلام، یا موږ او تاسو چې ورته وایي شیطان بازي ورکول، یا په دې حالت کې به غسل واجبېږي یا نه واجبېږي. ګرانې خور، که چېرته داسې یو حالت پېښ شه، لکه تاسو چې ویلي، داسې یو حالت که پېښ شه، که چېرته تاسو لوندوالی ولیده، یعنې څه شی وتلي وو، لوندوالی، سار هم کتل چې جامې لندې دي، نو په دې حالت کې په تاسو باندې غسل واجب دی. که چېرته تاسو څه خوب ولیده خو څه لوندوالی، څه شی نه ښکارېدل، بیا هېڅ مشکل نشته، غسل نه واجبېږي. بیا هم راځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بله بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني ورور. بله غږ هم صحیح نه دی ورور، که لږ ځای ته تغییر ورکړئ، په اوچت اواز وغږېږئ، مهرباني. اوس صحیح شو، مهرباني. څوک او د کوم ځای؟ نوم مې رجب د بیرته ولسوالۍ نه کېږي. رجب ورور، مهرباني. پوښتنه مې دا ده چې دا د اذان وخت چې کېږي، اذان چې وشي، دا وروسته چې بېرته تکراروئ، دا څنګه د مولوي صاحب؟ بله پوښتنه نشته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د یو مسجد هغه یو شی
وایي دا څنګه وه د مسجد یو شی چې څوک استعمال کړه څه حکم لري ښه بله پوښتنه نشته انشاءالله صحیح شو مننه مننه کوو د الله په امان رجب ورور وه د دې سوز نه اړیکه وه دوه پوښتنې وي اوله پوښتنه د ورور دا وه یو مولوي صاحب نه مې دا اورېدلي دي چې اذان هم اورېده اذان پسې به همدغه د اذان کلمات تکراروئ ګران ورور دا د مولوي صاحب خبره نه ده دا صحیح حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم دی د اذان جواب دی ته ویل کیږي او دا یو لازمي شی دی ضرور باید مسلمانان کله چې اذان اوري که مجلس لري که خبرې لري که په څه شي کې مصروف وي هغه باید پرېږدي او اذان باید دقیق واوري او جواب ورکړي جواب دا دی مؤذن چې هره کلمه وایي هماغه کلمه به د مؤذن سره تکراري الله اکبر الله اکبر ته هم الله اکبر الله اکبر ورسره تکراري خو حي على الصلاة حي على الصلاة ته چې خبره ورسېده نو هغه چې حي على الصلاة ویلي ته به ورسره وایي لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح کوم عین شکل هغه وایي حي على الفلاح ته به ورسره وایي لا حول ولا قوة إلا بالله او نور کلمات څه چې مؤذن وایي هماغه کلمات به ته هم ورسره تکراري او په آخر د اذان کې هماغه مشهوره دعا د اذان هغه به ته هم ولولې او په آخر کې که امکانات وي وخت درسره وي درود به په محمد صلی الله علیه وسلم منې ولیږي دا یو لازمي خبره ده ضرور باید د اذان جواب ورکړل شي بیا هم راز وړي کتاب السلام علیکم ورحمت الله څوک او د کوم ځای مهرباني مننه کوو الحمدلله څوک او د کوم ځای مهرباني الماس ورور الله تعالی په دغه کې مده هم نه مونږ کې دا خپل دوه نشه ده که څوک دا خپل کلمه استعمالوي یو چې خدای دې تحقیق دولت راکړي د خدای جنت کې ورته ته راځي چې بل څه هم نه وایي چې خدای نشي درکوي الله دې درکوي په دې باندې کې راځي راځي خدای نشي درکولای الله به درکړي مننه بله پوښتنه نشته مهرباني بیا پوښتنه دا ده چې سورت فاتحه که ماښام باندې کې سورت فاتحه چې ورسره مولوي امام شروع وکړي او سورت فاتحه شي ته نه شي د جهر باندې ماښام ښه بله پوښتنه نشته انشاءالله نه دا دوه پوښتنې دي رانه ټوله انشاءالله د الله په امان الماس ورور وه د کونړ نه اړیکه وه د ورور دوه پوښتنې وې اوله پوښتنه د ورور دا وه وایي که څوک د الله نه غوښتنه کوي وایي ای خدایه ماته دا راکړه ای خدایه ماته دا راکړه او بل څوک ورته وایي چې خدای نشي درکولی خدای نه بلکې الله وایي الله به یې درکړي یعنې د خدای کلمه الله ته استعمالول دا څه حکم لري اصل مقصد یې دا و خو داسې تیز برخورد هم نه دی پکار الماس ورور چې یو چاته موږ ووایي چې خدای نشي درکولی اوس ډېر لوی لوی پوهان دانشمندان موږ ګورو چې په خپله کتابونو کې هم د خدای کلمه استعمال کړې درسته ده سمه ده د خدای کلمه الله سبحانه وتعالی ته په قرآن او سنتو کې نه ده استعمال شوې او موږ پر دې عقیده یو چې د الله اسماء و صفات توقیفي دي توقیفي دا معنا یعنی د شارع پورې موقوف دي که الله خپل ځان ته کومه نوم یا کومه صفت نسبت کړی وي موږ به ورته نسبت کوو او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپېڅلو احادیثو کې الله سبحانه وتعالی ته کوم نوم یا د کوم صفت نسبت کړی وي موږ او تاسو هم د هغې نسبت ورته کوو په دې عقیده یو چې د الله اسماء و صفات توقیفي دي شریعت کې باید راغلی وي په اصولو کې په آیات و حدیث کې د هغې ثبوت باید راغلی وي خو بعضې علما الماس ورور په دې نظر دي چې خدای کلمه دا اصل کې وایي خدای دی خدای معنا خپل پیدا بې شکه الله چا نه دی پیدا کړی الله د اول نه وه نو ځکه بعضې کلمه د خدای کلمه بعضې ورونه الله ته استعمالوي
او بعضې ورونه په دې نظر دي چې د خدای کلمه دا خدای په معنا د مالک دی او مالک لفظ دا په قرآن عظیم شان کې الله ته استعمال شوی. خو راجح نظر دا دی درنو عزتمندو مسلمانانو چې یو پوه انسان یو با تعلیمه شخصیت باید الله ته د الله کلمه استعمال کړي، د خدای کلمه باید استعمال نشي. راجح نظر دا دی، یعنی بار بار خدای خدای ویل دا ښه نه دی، د الله کلمه باید استعمال شي. ځکه په دې کې خپله تاثیر هم شته، کوم تاثیر چې په دعا کې د اسماء او صفاتو د الله په احادیثو کې راغلی دی، هغه تاثیرات په خدای کلمه کې نشته. ځکه موږ یو نوم لرو د الله په نومونو کې چې هغې ته موږ اسم اعظم وایو. اسم اعظم هغه لوی نوم د الله دی چې په هغې نامه باندې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله نه وغوښتل شي، الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو حاجتونه پوره کوي او سوالونه هم پوره قبلوي. هغه نومونه هغه اسم اعظم د خدای کلمه نشي کیدلی، هغه په دغه 9 نوي نومونو کې ورک دی. خو بعضې علما بیا وایي چې همدغه الله کلمه ده اسم اعظم دی، بعضې وایي چې نه د رب کلمه ده، بعضې وایي ذوالجلال والاکرام کلمه ده، بعضې وایي یا حی یا قیوم کلمه ده. خو مقصد زمونږ دا و چې د خدای کلمه په آیت و حدیث کې نه ده راغلی، که څوک توجیه کوي دا تشې توجیه دي او دا شریعت نشي کیدلی. په دویمه پوښتنه د الماس ورور دا وه د فاتحې لوستل په ماښام لمانځه کې. مقصد یې دا وه په جهري لمونځ کې د فاتحې لوستلو حکم څه دی؟ عزتمندو مسلمانانو موږ دا موضوعات لرو، بعضې موضوعات دي چې په هغې کې خلفن او سلفن اختلاف دی، لکه قرائت خلف الامام چې موږ وایو، د امام پسې قرائت کول. احنافو نظر دا دی، د فقه حنفي علماو نظر دا دی که هغه جهري لمونځ وي او که خفیه لمونځ وي باید قرائت ونشي. خو امام احمد رحمه الله، امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه شاګرد دی، هغه به وایي بهتر دا دی چې په خفیه لمانځه کې فاتحه یا الحمدلله شریف ولوستل شي. په جهري لمانځه کې علمای احناف اجازه نه ورکوي او شوافع ورته لازمي وایي، دا یو لازمي خبره ده باید فاتحه ولوستل شي. ځکه د بخاري او د مسلم شریف متفق علیه حدیث دی لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، ویل لمونځ نه صحیح کېږي مګر په فاتحې سره، بې د الحمد لمونځ نه کېږي. ځکه بې دا ورونه حتی په جنازې کې هم سوره فاتحه لولي او دوی وایي چې ضرور باید مقتدي هم سوره فاتحه که هغه جهري لمونځ وي که خفیه وي باید فاتحه ولولي. خو درنو مسلمانانو مخکې ما اشاره وکړه دا هغه موضوعات دي چې په دې موضوعاتو کې خلفن او سلفن اختلاف دی، یعنې مخکې د علماو ترمنځ اختلاف و، اوس هم اختلاف دی. نو په دې کې دومره څیړ کول، په دې کې دومره جنجال کول او تعصب کول چې خدای نخواسته نفاق ته خبره ورسیږي او اختلاف منځته راشي او مشکلات ایجاد شي، په یو جومات کې دوه جمع وشي، دا بیا ناروا کار دی. دې نه باید ځان وژغورل شي. که چېرته بیا څوک یې لولي په سکتو کې باید ولولي، د امام سره یو ځای قرائت. ځکه موږ حدیث لرو رسول صلی الله علیه وسلم قرائت خلف امام د صحابو نه اوري، بیا فرمایي وایي څوک ما سره فمن ینازعنی، وایي ما سره څوک منازعه کوي، څوک ما سره مقابله کوي په تلاوت کې، زه هم تلاوت کوم دی هم لګیا تلاوت کوي. بیا هم درنو مسلمانانو د شریعت او ژوندون د ژوندۍ خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ ستاسو د ژوندۍ خپرونې موضوع وه د مؤمن د ښکلو اخلاقو څخه تواضع، عاجزي، شکستګي او نرمي، او دې په عکس بد اخلاق چې داسې خلک په ټولنه کې محبوبیت نه لري، متکبر، مغرور، خودخواه، خودنما او ځان نورو ته لوی ښودل، دا د مؤمن د شان سره نه ښایي. په همدې وجه که تاسو دقت کړی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلو صفتونو کې یو ښکلی صفت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
ته ډېر خوښاوه هغه کلمه د عبدیت عبده ورسوله د الله ښکلی بنده او د الله رالیږل شوی پیغمبر. مهم دا دی چې ما او تا ته الله وایي چې دا زما بنده دی. موږ خو ډېر وایي چې ډېر تقوادار خلک یو، ښه خلک یو، چې الله وایي چې دا زما واقعي بنده دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا لقب چا ورکړی؟ الله. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د عبدیت صفت ورکړی. په دې صفت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ویاړ کړ. سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام، بعبده بنده خپله، على عبدنا فأتوا بسوره، على عبدنا عبد کلمه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه وه، ځکه په دې کې تواضع، عاجزي، شکستګي وه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سبحانه وتعالی ماته اختیار راکړ ان تکون عبدا نبیا او تکون ملکا نبیا. وایي ته که غواړې چې د الله یو رښتینی بنده، عاجز، متواضع، شکسته پیغمبر جوړ شي، یا یو رښتینی بادشاه پیغمبر جوړ شي لکه حضرت سلیمان، حضرت داود علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاختاروا ان اکون عبدا نبیا. ما دا غوره کړه چې زه باید یو متواضع، شکسته د الله بنده پیغمبر وم. ما بادشاهي غوره نه کړه، ما لویي غوره نه کړه. دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ویاړ ښکلی صفت چې په دې به ډېر ویاړ کاوه. نو مؤمن هم باید متواضع، شکسته وي. کله چې یو مجلس کې خبرې کوي باید دومره ښایسته خبرې چې د هغې د خبرو نه بوی د تکبر او غرور لاړ نه شي. برخورد چا سره کوي، چا سره معامله لري، د برخورد د معاملې نه باید تکبر او د غرور اثرات ونلیدل شي. مؤمن تګ دی، په موټرو کې ځي، که پیاده ځي، په یو ځای کې کیني او مجلس کې، دغه ټول برخوردونه باید د مؤمن د شریعت مطابق او شکستگی و عاجزی نه ډک وي. الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وایي دا ابدي ژوند، دا اخروي ژوند، دا جنت، دا د هغه چا دپاره ما کور ګرځولی دی چې هغوی په دنیا کې تکبر و غرور نه کاوه. لا یریدون علوا فی الارض، اراده یې د لویۍ نه وه، تکبر و غرور په دنیا کې نه کاوه، دوی به جنت ته ځي. او دا متکبرین، مغرور اشخاص، دا په ورځ د قیامت د مسلم شریف حدیث دی په شکل د زیړو میږیانو په ورځ د قیامت دوی به حشر کېږي. ټول خلک به دوی د خپو لاندې کوي، ځکه په دنیا کې دوی ډېر تکبر او غرور کاوه. نو مؤمن باید شکسته او متواضع وي. درنو مسلمانانو، بیا هم راځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ دله احسان دی. څوک او د کوم ځای؟ ستاسو غږ راځي. څوک او د کوم ځای تاسو؟ ښایسته خان ورور مهرباني. پوښتنه مې دا ده وروره چې دا د مازدیګر د بېبسته د هغه کې ښه، بله پوښتنه نشته؟ بله یوه پوښتنه مې دا ده وروره چې دا د سهار لمانځونه مخکې خو نفل لمونځونه کېږي او که نه؟ سهار لمانځنه مخکې که وروستو؟ مخکې. مخکې. مننه. بله پوښتنه نشته؟ مننه. د الله په امان. السلام علیکم. ښایسته خان ورور، د ورور دوه پوښتنې وې. اوله پوښتنه دا وه د لمازدیګر لمانځنه وروستو نفل کول حکم څه دی؟ درنو مسلمانانو، موږ درې وختونه مکروهه اوقات لرو چې دغه درې وختونو ته موږ اوقات مکروهه وایو. په دې درېو وختونو کې یو دا ورور چې اشاره وکړه دا وخت دی. درې وختونه مثلا مازدیګر لمانځنه وروستو دا وخت مکروهه دی، ځکه په دې کې لمر ښکته کېږي. دویم
مر چې کله راوچتېږي سهار لمانځه نه وروستو تر څو چې مر راوخیږي دا هم وخت مکروه دی. او دریم چې کله لمر سترګه ودرېږي چې هغې ته موږ استوا وایو تقریبا هسې 11 بجې دې وخت کې هم لمونځ مکروه دی. دې نه غیر په نورو اوقاتو کې درنو مسلمانانو لمونځ سم دی. خو بعضې احادیث موږ لرو په اثار سنن کې دا حدیث شته د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده د صبح صادق نه وروستو تر سهار لمانځه پورې غیر د 2 رکعته سنتو نه نور نوافل نه کېږي. دا په حدیث کې راغلی دي. یعنې سهار چې کله راوخیږي تر لمانځه پورې یعنې د سهار لمانځه نه مخکې د صبح صادق نه وروستو په دغه وخت کې نفل نه صحیح کېږي. یا د سهار لمونځ چې وشو سهار لمانځه پسې تر څو چې لمر راوخیږي دغه ټیم کې هم دا وخت مکروه دی لمونځ نه صحیح کېږي. بیا هم راځو اړیکه اخلو ګورو چې څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بله السلام علیکم. بله نه پوهېږم چې د تلویزیون غږ یې مو چت کړی دی او غږ یې صحیح نه راځي. عزتمنو مسلمانانو کله چې موږ سره اړیکه ساتئ د تلویزیون غږ به ښکته ساتئ او په اوچت اواز به موږ سره خپله پوښتنه شریکوئ ځکه د خپرونې وخت ډېر کم وي. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني ورور. مولوي صاحب محترم ښه یې جوړې طبیعت ښه ده؟ د الله احسان دی صاحب شکر دی. څوک او د کوم ځای؟ مولوي صاحب نوزالمتین د پولیس شخصونه سره په تماس کې مولوي صاحب محترم. مننه کوو ورور مهرباني. مفتي صاحب پوښتنه ده که نه؟ دلته به زیات دغه خویندې د دین وه که نه او دوی ځي بس راجرې ته ځي هلته بیا یو زیارت ته که نه یو شا په نامه یا چا په نامه که نه زیارتونو ته ځي پوه شو. هلته بیا چا ورته وایي چې دې کې زانګوګانې واچوئ چې دا زانګو کله وایي تاسو ته بالا سره ماشوم دی چې پوه شئ دا ښه دی چې په شک کې راځي که نه راځي دا ښه دی چې ورته وایي چې الله تعالی به ماشوم درکړي چې هغه قبر ورته دا غلط عقیده ده که دوی به تاسو لاړ شئ د زیارت په لار چا پسې کې زانګو واچوئ او بیا به تاسو ته الله پاک یادوي درکړي او تاسو دا کارونه کوي که نه او د دې دا په شک کې راځي که نه راځي مولي صاحب. بله پوښتنه او ښځه به زه د تلویزیون له لارې واورم انشاءالله او بل حبیبي صاحب که نه نو دا خو شک راغی هغه راغی که نه هغه صحیح که نه داسې یو غلط خلک شیان وایي ځانونو ته او زیاتیت مغه کوي او که د دې په ځای مولوي صاحب محترم که نه دا یو دغه خاوند چې راجګ شي آفرین او په نیمه شپه کې الله پاک ته په مانځه ودرېږي که نه چې څوک په ځان باندې خبر نه کړي او خاوند هم راجګ شي او په خپله مېرمن هم راجګه شي او الله پاک ته په مانځه باندې ودرېږي او نفلونه ورته وکړي عبادت ورته وکړي الله ته وګرځاري وکړي الله به ورته ورکړي که نه ورکړي واقعیت دی سل په سلو کې لږه واقعیت واقعیت دی آمین واقعیت مننه کوم السلام علیکم. زموږ ستاسو همیشنی لیدونکی و همکار عبدالمتین ورور
د ورور ډېر ښایسته نظر وه وایي زموږ د استاسو په مناطقو کې دا غلط رسمونه او رواجونه دي واقعیت زیارت ته ځي په ځای د دې چې د الله دروازه وټقوي زیارت ټقوي زیارت کې زانګو بنده کړي په دې عقیده دي که چې ته د زانګو مې بنده کړه او دغه زیارت مې واسطه شي نو ماته به الله اولاد راکړي طبعا یو خدا دی که د زیارت نه وغواړي هغه قطعا شرک دی او بل دا که چې ته داسې عقیده وي چې که د زیارت ته رانغلم نو ماته اولاد الله نشي راکولی دا هم یو کفري عقیده ده عزتمند مسلمانانو بهترین لار یا بهترین ټایم د دې وخت د دې چې ته د الله نه غوښتنه ولري او الله سبحانه وتعالی ستا مشکل حل کړي هغه وخت اخر برخه د شپې ده 2 حصې شپه چې تېره شله په 3مه حصه کې به راپاڅېږي او اودس به په منظمه توګه وکړي او خاص کر خپله میرمن به م راپاڅي او ورته ووایي چې راځه چې اوس په اخلاص اولاد د الله نه وغواړو زیارت خو عموما موږ مخکې ځکه نه ځو چې وخت خپرونې کم وي په دې زیارت ته تګ و نه تګ و دا موضوع باندې به انشاءالله موږ په یو بله خپرونه کې پوره معلومات د ورونو سره شریک کړو خو دومره وایو زیارت ته تګ مخکې په اول د اسلام کې ناروا بیا وروستو شریعت کې رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې سنت طریقه ده هغې ته به دعاګانې کوې ته د هغې نه ډېر بهتره یې ځکه هغه علت دا دی ته ژوندی ته به تلاش وکړه ستا درجه کیدی شي ته ولي الله شي الله ته ډېر ځان نږدې کولی شي هغه وفات شوی اول دا څوک ثابتولی شي چې په دې کې 100 په 100 کې ولي الله پروت دی او بیا چې 100 په 100 کې ولي الله هم پروت دی یا خو د الله په بنده دی هغه خو ذمهواري دې نه ده کړې چې تا ته به اولاد د الله نه غواړي ته خپله ژوندی دا فرصت تا سره شته لکه مخکې موږ اشاره وکړه شپې به پاڅېږي الله سبحانه وتعالی ته به عذرزاري وکړي د بخاري مسلم حدیث دی درنو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله دې رحم وکړي په هغه کورنۍ په هغه ښځه او خاوند دې الله رحم وکړي چې خاوند پاڅېده تهجدو ته اوس مېرمن هم پاڅېږي خو هغې ته ډېر خوب ورغلی او هغه لږ اوبه د خپلې مېرمنې مخ باندې پاش کیسي پاش ورکړي دې دپاره چې د خوبه راپاڅېږي او دواړه الله ته ودرېږي او الله سبحانه وتعالی سره په دې خاص وخت کې چې صحیح حدیث دی د نسائی شریف الله غږ کوي هل من مستغفر اغفر له هل من سائل اجیب له ایا داسې څوک شته چې ما نه وغواړي زه ورکړم داسې څوک شته دی چې ما نه د خپل د ګناهونو عفو او مغفرت وغواړي او زه ورکړم زه ټول ګناهونه ورته معاف کړم داسې څوک شته چې ما نه اولاد وغواړي زه اولاد ورکړم په داسې حالت کې چې مېرمن او خاوند ناست وي الله ته یې لاسونه اوچت نیولي وي 2 رکعته یا 4 شپږ نوافل تهجد هم ترسره کړي وي او په ژړا باندې دا خپل مشکل د الله سره شریکي هغه ډېر غیرتي ذات دی زما او ستا په غوښتنو او سوالونو باندې هغه نه خفه کېږي د الله نه چې څومره غوښتنې ولري څومره سوالونه وکړي هومره الله خوشحالېږي او که د بنده نه یو وارې 2 وارې څه شی وغواړي په 3م وارې کې ورته غږ وکړي هغه بې خفه کېږي زه تیز جواب درکوي خو الله په دې خفه کېږي چې د الله نه ونه غواړي په دې الله خفه کېږي او په دې الله ډېر خوشحالېږي چې د الله نه یې وغواړي او لکه ورور چې اشاره وکړه عبدالمتین ورور شپې تهجد کې د الله نه اولاد وغواړه ته زیارت ته ځي یو ساحر جادوګر تعویزګر ته ورځې او هغه بدعمله انسان هغه حرامخور انسان تا نه پیسې 15,000 لزره غواړي بیا تضمین د دې کوي چې زه به تا ته اولاد 100 په 100 کې تعویز در کوم اولاد به تا ته کېږي نارینه اولاد تا ته به الله زوی درکوي الله نه ولې خپله نه غواړي اجیب دعوت الداع دا د الله اعلان دی زه د دعا کوونکي دعا قبلوم داسې نه دي ویلي چې فلاني ځای ته به لاړ شي فلاني ځای کې به تعویز وکړي فلاني ځای کې به داسې وکړي هغې نه وروستو به زه اولاد ورکوم داسې په هېڅ ځای کې نه دي راغلي د الله نه یې وغواړئ
د بنده نه مغاړې درنو مسلمانانو، هغه ډېر غیور ذات دی. صحابه یا بل روایت کې راځي څه کسان رسول صلی الله علیه وسلم ته راغل، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه یا رسول الله وایي که چېرته الله زموږ غږ نه اوري موږ به چیرې ورته ووهو، او که چېرته نږدې وي چې په ښکته په ټیټ اواز باندې الله نه وغواړو. الله سبحانه وتعالی آیت راولېږه چې زه نږدې یم کله چې اذا سألک عبادي عني فإني قریب، کله چې زما بندگان زما په هکله تا نه پوښتنه کوي ورته ووایه چې الله سبحانه وتعالی ستاسو غږ اوري، نږدې دی، واسطې ته ضرورت نشته. که چېرته نیک عمل لري او په پوره اخلاص دی، په پوره اخلاص دی د الله د رضا دپاره د یو مؤمن سره کومک کړی او شپې پاڅېدلی یې تهجد دې کړي، داسې نیک اعمال الله ته واسطه که، الله ته یې وسیله که چې الله سبحانه وتعالی ستا مشکلات حل کړي. بیا هم راځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمة الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې بلې سلام علیکم. بلې د الله احسان دی. څوک او د کوم ځای؟ ستاسو غږ راځي مهرباني. د الله احسان دی ورور جان، مهرباني وکړئ. ژوندون تلویزیون اسلامی خپرونه شریعت و ژوندون. نوم دې څه و؟ او بل دغه ماشوم چې مړکې نه وي بیا یې د مور تاج یو قبر ته وي که نه وي مالا چې تای ورکوي چې د مور ورکړي بیا یې راتای د مالا چې نه ورکوي. او بل مولای ته دا پوښتنه ورته کوي د روژې پېښ مثال به جوړ یم په سفرۍ کې مې روژه وخوړه بیا یې یو کور ونه نسم بل کور ته روژې دا څنګه کېږي؟ ښه بله پوښتنه نشته؟ نه په چاره ورته مننه مولای صاحب. مننه کوو د الله په امان. مننه. د ورور په ټوله کې درې پوښتنې. اوله پوښتنه دا په روژه کې نسوار اچول څه حکم لري؟ په نسوارو باندې روژه ماتیږي، راجح نظر دا دی په نسوارو باندې روژه ماتیږي، نو ناروا او حرام دي. یو خو بې د روژې نه هم کپه کپه نسوار اچول دا د زموږ او ستاسو د نظافت او د نزاکتونو سره هم سازګاري نه لري، دې نه باید ځان وژغورل شي. دویمه پوښتنه د ورور دا وه، وایي یو ماشوم چې وفات شي او مور یې ورځي هلته او هلته ملکې وایي تی ورکوي، د مور چې ورشي نور ملکې تی نه ورکوي، چې اوس یې مور راغله باید هغه تی ورکوي. دا د ځانه خبرې جوړې شوي. ملکې الله سبحانه وتعالی د خپل عبادت دپاره پیدا کړي، یا دې دپاره نه دي پیدا کړي چې ماشومانو ته تی ورکړي. دا د ځانه جوړې شوي خبرې دي. که چېرته یو مور د سکون او ارام دپاره ځي په پوره حجاب و پرده کې خپله زړه ته سکون ارام ورکړي، دې کې څه مشکل نشته. هماغه شرعي طریقې باید په پام کې ونیسي. خاص اسکار دي، هغه اسکار ووایي، څه مشکل نشته. درېیمه پوښتنه د ورور دا وه، وایي په مسافرۍ کې مې روژه خوړلې او که یو روژې پورې سړی ونیسي بیا بلې روژې نه وروستو هغه روژې نیسي، د احنافو له نظره ګران ورور څه مشکل نشته، خو بهتر دا دی چې کله فرصت تاسو ته الله درکړه عاجل باید خپله قضایي ترسره کړئ، خپله قرض باید عاجل ادا کړئ. د احنافو نظر دا دی چې وروستو د بلې روژې هم کولی شئ چې تاسو خپله د روژې قضایي راوړئ. بیا هم راځو اړیکې ته ګورو چې څوک دي. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام مهرباني. د الله احسان دی. څوک او د کوم ځای؟ سلیمان ورور د کابل نه مهرباني. خپلې کړې ته دروغ ویل
پوښتنه نشته؟ بس ورته دغه پوښتنه جواب دی د الله په امان. سلیمان ورور د کابل نه اړیکه وه. د ورور پوښتنه دا وه خپلې کډې ته یا خپلې مېرمنې ته دروغ ویل چې درته وایي چېرته یې دغه شی راوړه او ته بازار کې ورته وایي چې نه لار کې یم راغلم. ګران ورور دروغ دي. دروغ چې هر چا ته وایي دروغ دي. یو هغه دی چې دروغو په واسطه باندې یو لوی مشکل حل کې، یو لوی اختلاف له منځه یوسي، یو اشد ضرورت وي د اصلاح طلبۍ دپاره دروغ ووایي، هغه جدا مسله ده. او په داسې عادي حالاتو کې دروغ ویل، دروغ ګناه کبیره ده، لوی جرم دی او حرام عمل دی. دې نه باید مسلمانان ځان وژغوري. بیا هم ورځ وړکي ته السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې سلام علیکم. ستاسو غږ راځي مهرباني ورور. مهرباني اسلامي خپرونه شریعت و ژوندون مهرباني وکړئ. څه شی؟ کولول د مړي. مننه کوو د الله په امان. اسدالله ورور و فکر کوم جغتو چې په میدان وردګ ولسوالۍ د هغې ځینې اړیکه نیولې. د ورور پوښتنه دا وه وایي جنابت حالت کې بې د ضرورت نه تګ راتګ او خوراک او مجلس کول دا څه حکم لري؟ دا خو واضح خبره ده درنو مسلمانانو چې جنابت حالت چې کله چاته عارض شه باید عاجل کوښښ وکړي چې غسل وکړي، دغه حالت نه ځان وباسي. خو د جنابت په حالت کې ډوډۍ خوړل څه مشکل نه لري. د جنابت په حالت کې مجلس کول څه مشکل نشته دی. په جنابت حالت کې سفر کول څه حرام کار نه دی. خو بهتر دا دی چې بې د ضرورته دا شیان نه وي. عاجل باید غسل وشي او د حالت نه ځان وژغورل شي. خو دا شیان حرام نه دي اسدالله ورور. یعنې خوراک او چا سره مجلس کول، سفر کول په جنابت حالت کې او خاص کر د ضرورت په بنسټ هېڅ کوم مشکل نشته. دویمه پوښتنه د ورور دا وه د مړي ښکلول. د مړي ښکلولو څه حکم دی؟ ګران ورور که چېرته مړی لکه ورور چې اشاره وکړه مړی مثلا یې چا زوی دی یا مړی خدای نخواسته یې چا پلار دی نو هغه یې ښکلی، د مړي ښکلولو اجازه شته، څه مشکل نه دی. یعنې حرام ناروا عمل نه دی ځکه د صحابهو نه دا موضوع ثابته ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د هغې نه هم دا ثابته ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راځي او د هغه مبارکې پیشانۍ نه مچو اخلي او هغه ښکلی او وایي چې تا غوندې لوی شخصیت نړۍ ته مور نه دی راوستی او مور نه دی زېږولی او د هغه ښکلي صفتونه ذکر کوي. هغه اوږده واقعه ده او زموږ او ستاسو د خپرونې وخت هم په همدې ځای پای ته ورسېد. هیرې دې نه وي زموږ او ستاسو د خپرونې موضوع وه تواضع، عاجزي، شکستګي او دا د مؤمن ښکلی صفت دی چې دې ښکلي صفت د وجې د الله هم ورسره مینه وي او د الله د نیکو بندګانو هم ورسره مینه وي. الله دې د عمل کولو توفیق برخه کړي. عزتمنو مسلمانانو د خپرونې وخت همدې ځای پای ته ورسېد. تر دې چې زه اصحاب الدین حلیمي ستاسو درانه چوپړ ته بیا راځم. تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارو. ښې چارې او ښه وختونه درته غواړو او الله دې وکړي چې په دې ویناو باندې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را برخه کړي. د عمل کولو سره سره دې الله سبحانه وتعالی د دې توفیق را کړي چې زموږ او ستاسو کړنې، ویناوې، اعمال، عبادات ټول د الله د رضا سبب ګرځي. والسلام علیکم
ورحمة الله وبركاته.